السلام علیکم دوستانو، هیله د ټول بخیر یاستئ. نن غواړم تاسو سره شریک کړم چې څنګه کولی شئ باور کتابتون باندې تاسو خپلې لیکنې همدارنګه مقالې هر څه ستاسو لیکلي غواړئ تاسو خپاره کړئ او بیا لینک یې په سوشل میډیا باندې خپاره کړئ. نو څنګه کولی شئ چې په ویب سایټ باندې تاسو په خپله باندې هغه پبلش کړئ یا نشر کړئ. نو راځو، طریقه اسانه ده، ګوګل کروم دی ده. نو دلته به زه د ویب سایټ ادرس ورکم باور.net. نو موږ ته به دغه صفحه خلاصه شي د باور کتابتون د ویب سایټ. نو دغه بره نوم لیکنه باندې په کلیک وکوئ او د فیسبوک له لارې نوم لیکنه. نو دا د خلاص. نو دلته بیا مدیریت ته به راسي، دغه به راسي لیکلي دي، دا به کلیک کړئ. نو دغه ډیشبورډ یا دغه صفحه به خلاص شي. دلته په دغه کیڼ اړخ کې یا په لیفټ سایډ کې دغه آرټیکل باندې به کلیک وکوئ او نیو آرټیکل باندې به کلیک وکوئ. مثلا زه غواړم نوی هغه ورته ولیږم، آرټیکل پبلش کړم. نو پښتو ده، په کومه ژبه کې غواړئ، مثلا پښتو انګلیسي دري، زه غواړم پښتو. همدارنګه کټګوري، مثلا زه غواړم دلته یو پوهنتون ورته سلیکټ کړم، یو کټګوري ورته سلیکټ کړم. مثلا زه غواړم پوهنتون په برخه کې، همدارنګه دلته غواړم زه د یو پوهنتون په باره کې معلومات زه وړاندې کړم. کاتب پوهنتون، دلته راځو چوز فایل، تاسو یو فایل ورته سلیکټ کړئ. تصویر، نو دلته به د لیکنې لپاره چې تاسو کوم تصویر ځان سره کړی نو هغه به ورته سلیکټ کړئ. دلته به راسي لیکنه به ولیکئ. لیکنه تاسو هم لیکلی شئ، هم د وړ څخه چې تاسو په څه کې لیکلي کمپیوټر کې موبایل کې هغه دلته پیسټ کولی هم سي. نو دا لیکنه ګوره چې هلته ما پیسټ کړله، نو دا داسې ګډه وډه ده. نو دا به کنټرول ای ووهئ، ټول به سلیکټ کړئ، بیا به دلته راسئ پیراګراف ته، دغلته به دغه آپشن ووهئ، یعنې کنټرول شفټ آر باندې هم راځي چې دغه ټول د رایټ سایډ له خوا نه دا منظم کړي. دا وګوره، تاسو وګورئ په خپله باندې دغه چینجز اوس مکمل دغه لیکنه منظمه شوله. همدارنګه دلته هم کولی شئ تاسو تصویر مسویر یا یو بل څه د دغه ځای څخه پکچر له خوا نه په کلیک کولو باندې تصویر پکې اډ کړئ. مثلا همداسې کولی شئ د یوټیوب د ویډیو لینکونه هم دلته پکې واچوئ، یا هم د دې لیکنې سره راځي او سبمیټ به کلیک ووهئ. نو ستاسو دغه لیکنه سیده د ویب سایټ ته په کامیابي سره دا هغه سوله اپلوډ سوله، بیا به د اډمین له خوا نه هغه اپروف سي. بیا تاسو کولی شئ چې دلته یې وګورئ باور.net. دلته به راسئ چې کله ستاسو لیکنه پبلش شي په ویب سایټ باندې، نو دا مقالې به کلیک کړئ، نو ستاسو لیکنه به بیا دلته راغلي. بیا تاسو کولی شئ دغه لیکنې په خپله فیسبوک باندې، ټویټر باندې، همدارنګه واټساپ، نورو سوشل میډیا اکاونټونو باندې هم شریکې کړئ، هم ملګرو ته په مسنجر یا بل څه واستوئ. په همداسې کولی شئ تاسو دلته معلومیږي چې مثلا دا 14 کسان لوستلی دی، 140 کسان لوستلی دی، تاسو خپل لوستونکو تعداد هم معلومولی شئ. بس دا و یوه لنډه راهنمایي ویډیو څنګه کولی شئ ویب سایټ ته یو ویډیو په لنډه لیکنې په لنډه توګه باندې